نلوي الحج أشهر معلومات داخل معلوم يشتي فمن فرض فيهن الحج نچاچی فرض کو بدی کی بزان باندې حج چیزه به حج کوما چا بزان باندې حج لازم کو ندري خبر یادی فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج ننبي خبري د شهوت او نه ګناه کول او نه جګړې کول په حج کې درې کارونه ځان لري فلا رفث مراد د شهوت کارونه او خبرې دي د دې نه به په حج کې ځان لرې ساتي د ښځې سره کوروالی دی کې دننه راغی چې دا منع دی د شهوت ته خبرو نه منل احرام دې تړلی او د شهوت خبرې کې د دې نه منع ده فسوق بیا دلته مراد عامه ګناه ده هر قسمه ګناه نه به ځان لرې ساتي جدال جنگ جګړو ته وایي بد اخلاقۍ بدتمیزۍ ته وایي نو د دې نه به هم ځان لرې ساتي ځکه د حج مقام دی هر چې جدال باس مباحثه کول د الله د دین دپاره نو دا جایز دی چې ضرورت ورته راپېښ شي وما تفعلوا من خير يعلمه الله او هغه چې تاسو کوئ څه نیکي پوهیږي په هغې باندې الله مطلب څه دی دا دی مخکې وایي چې ګوره حج کې د شهوت خبرې مه کوه ګناهونه مه کوه جنګ جګړې مه کوه نو چې دا نه کوې څه به کوې یعنی خیر د خیر کارونه به کوې نو ځکه یې اوس ده وی هر د خیر کار چې کوې نو ګوره الله ته پته ده نو دې کې خوشحالي او زیری الله ته پته ده معنی ده چې ښه مطمئن اوسه دا نه ضایع کېږي د زره زره عمل به تا ته اجر میلاویږي وتزودوا او ځان سره توخه وړئ فإن خير الزاد التقوى يقينا غوره توخه تقوی ده ځان سره چې په سفر وځئ نو څه وړئ توخه وړئ په دې کې رد دی د یمن په هغه خلکو بعض یمنیان به د یمن نه راتلو حج له او موږ په الله توکل کړی دی هېڅ به هم ځان سره نه راوړو بیا به هلته سوالونه کول یو ته به وي ماله خوراک راکړه او بل ته به وي ماله اوسېدو پروګرام او بل ته یې پیسې او ده الله ویله چې زه خو توخه ځان سره وړه که او هغوی به دا وي موږ توکل کړی په الله باندې دا طریقه غلطه ځان سره څه نه څه توخه وړه فإن خیر الزاد التقوى یقینا غوره توخه تقوا ده موږ سره ټیم نه ګڼې دي یو آیت یو ټکي کې ناشنا فایدې پرتې دلته یو معنی دا ده یو مطلب دا دی چې غوره توخه هغه ده چې ته پرې ځان وساتې د سوالونو نه یعنی لازم نه دی چې ته دومره توخه اوس که چا ذهن کې راشي چې الله وایي توخه وړي وي توخه به دومره وړي چې هر څه دي راغستې او روانې نه الله وایي دغه توخه غوره ده چې ته پرې د څه نه بچ شي د سوال بس لږه وي څه خو ځان پرې د سوال نه خو بچ کړه او بل معروف مطلب هغه مشهوره ده که دی چې تاسو خو په سفر روان یې توخه وړئ ځان سره وګورئ د آخرت هم یو سفر دی هغې له د تقوا توخه په کار ده نو هغه ورسره پرېږدئ تقوا دې نه هېره نه شي بله حج له روان یې توخه دې راغستې ده ډوډۍ دې راغستې ده او خیمه دې راغستې ده اوبه دې راغستې دي وګوره که بې د تقوا نه حج له روان نو فایده نه درکوي نو ځان سره سره د دې توخې سره د تقوا هغه توخه هم ویسه حج وکړه ښه برابر وکړه چې په تا کې تقوا وي واتقون یا اولی الالباب او ویریږئ مانه ای عقلونو والو